اوس راځو د اندازه ګذاري لپاره. ښه پیک د دې پاته دی آفسټ راخلو مثلا 80 سانتي پیک لرو. آفسټ به څلور طرف ته راخلی، څلور طرف ته به آفسټ راواخلو 80 سانتي. خو په دې ځای کې پیک ته هم بیا ډیزاین هم ورکولی شي، څه مشکل نشته دی مخې ته. دلته لیر باید د پیک هم باید ولرو. د پیک لپاره شکل بداوي لیر باید پیک ولرو، خو خط باید څه رقم وي؟ نامرئي خط باید وي. او بیا هم میچ به راواخلو د نورو ته. خو دغلته ډیزاین د پیک ورته ورکو په دې برخه کې. صحیح دی؟ د پیک لپاره یو ډیزاین به ورکو په دې ساحه کې. په دې ساحه کې به داسې یو شکل جوړو ورته چې دلته خو موږ دوه پایې لرو په دې ځای کې. دوه کومکي خطونه به راواخلو او آفسټ 10 سانتي دننه به راواخلو، 100 سانتي 10 سانتي. سرکل دایره راخلو چې قطر باید څومره وي، ډي انټر 10 سانتي کې باید وي. صحیح شو؟ که چیرې دغه موږ راواخلو په دې ځای کې ځای په ځای کولی شو. او همدارنګه یوه کاپي د دې هم په دې ځای کې ضرورت لرو. صحیح شو؟ بیا به دا بیرته دنه ډیلیټ کړي. او بیا هم هټ راخلو ان هډ پراپرټیز د دغې نه کاپي د دې په منځ کې باید وي، د دې په منځ کې وي او هم اوکې. صحیح شو؟ دا خو دوه پای شو. د پیک ډیزاین لپاره موږ کولی شو د دغه دوه پایو په منځ کې پیک ته یو ګولایي ورته ورکړو، یو ګولایي هم ورکولی شي د دغه دوه پایو په منځ کې. دې ته امتداد ورکو، دغه ته هم امتداد ورکو. صحیح شو؟ پیک د دغه ځینه بیا ماتو، آفسټ راخلو 80 سانتي، دا بیرته بیرون ته وباسو نور 80 سانتي په اندازې سره. آفسټ 80 سانتي خپله دغه پیک بیرون ته وباسو. بیا به ټریم راواخلې، دا به ترېنه کټ کړي. ښه، اوس کولی شو چې دلته د دې نورو وسطي برخې پیدا کړو. د پیک لپاره اندازه راخلو آفسټ 2 متره یو خواته او 2 متره هم بل خواته. 100 متره شو په خط کې، 4 متره. دلته د ارک کمانډ استفاده کوو. دغه نقطه راخلو، دې ساحې سره هم وصلو او دغې ساحې سره هم وصلو، یو ارک لاسته راځي. ارک کمان، ارک ا پاوس ا انټر ا دا به هم تېنه ډیلیټ کې، دا به هم تېنه ایسته کې، دا به هم تېنه کټ شي او ټریم را واخله، دا هم تېنه کټ کړه. بیا به میچ پراپرټي را واخله، د دې سلیکشن دې ته ورکړه، دا ساحه به ګول شي. بیا به نور مستقیم وي. اوس د پراپرټ وال لپاره ارتفاع ورکوو آفسټ مثلا 10 سانتي. دا فقط یو طریقه مې درته وښودل. ښه، ته کولی شي د هر پیک لپاره مختلف ډیزاینونه ورکړې. 10 سانتي دننه ورکوو ورته. څومره؟ 10 سانتي. دلته ګوره آفسټ چې کله اخلي یو مخکې وروسته راځي یو بل نه. دا خط د زینې د پاسه راغی، پروا نه کوي. ښه، دې کې څه مشکل خو نشته. اوس راځو د اندازه ګذاري لپاره. که چیرې موږ اندازه ګذاري راواخلو ډي ایل آی، زموږ اندازه ګذاري د ماشینري اخلاق دی. د پیک نه تر دې دیواله پورې. ګوره دلته ایکسټنشن لاین بیرون ته وځي او دلته ویکټورونه شته دی، خو موږ دا شی په ساختمان کې نه لرو.
موږ څه کوو اول راځو ډایمنژن مینو په ډایمنژن مینو کې دغه مینو باید مکمل تشریح شي د اندازه ګذاري او بیا راشي چې شته ډایمنژن سټایل ته تا ویلي ډایمنژن سټایل ها ډایمنژن سټایل راځو دلته موډیفای راخلو موډیفای دا د اندازه ګذاري چې شری خپل آوټپوټ د چې د سافټویر نه بیت اندازه ګذاري راخلې راځو موډیفای په موډیفای کې دلته موږ لاین لرو په لاین کې دلته د خط یا اندازه ګذاري خط رنگ بدلولی شي په دې ځای کې چې کوم نوع کلر باید ته ولري د خط لپاره مثلا باید بلاک وي تور باید وي لاین ټایپ مشخصات باید سره رقم وي کانټینیو باید وي په دې ځای کې همیشه یا نظر د لیر ته باید برابر وي چې شته لیر کوم لیر چې تا مخکې انتخاب کړی او لاین ویټ د خط ضخامت باید څومره وي موږ ضخامت 0.2 په نظر کې نیسو ایکسټینډ بیانډ ټیکس دا کوم اندازه ده ګوره دا آپشن آف دی کله چې دغه ویکټور ته تر له منځه ویسې تا ته څه راځي خطک راځي دا ویلي دا راځو سمبول ان ایرو دلته به چې شی راواخلې ارکیټیکچرل ټیک دلته به راشئ لاینډز ته په لاینډ کې دلته تیار څه لرو اندازې لرو دا کوم اندازه ده دا هغه اندازه ده چې دغه خطک دا د ایکسټنشن لاین یا اندازوي خط بخښنه غواړم ایکسټنشن لاین څخه څومره باید فاصله ولرو 0.2 ملي دا باید څومره باید بیرون طرف ته ووځي بیرون طرف ته نو دلته اوس اندازه نه لرو کنه بیرون دلته مثلا 2 ملي یا 1 ملي په اندازې سره وي چونکې موږ په سانتي کار کړی دلته اندازه مثلا ورکو شل کله چې په دې بله خانه کې کلیک کوو اتومات خطک بیا بیرون ته وځي ځکه دا نور اندازه اوس کم دی ځکه سایز دلته فرق دی ښه راځو دې ته extend beyond dimension line دغه خط اندازوي خط باید اندازوي extension line د اندازوي خط څخه باید څومره داخل طرف ته راشي بیا هم شل په نظر کې نیسو fixed length extend lines دغه آپشن به ټک مارک دا به پرېږدي دا کوم اندازه دی دا هغه اندازه دی چې extension line د اندازوي خط څخه څومره بیرون طرف ته ووځي یو داخل دی یو بیروني ساحه دی دې لپاره هم شل راخلو اوکې کولو سره دلته وګوره اندازې اوس فرق کوي دا اندازه د 2 ملي دې خواته راغی 2 ملي مثلا دې خواته او 2 ملي پورته ګوره دلته د ټیکس اندازه کم دی او ویکټور له منځه لاړ خطک راغی د خطک اندازه هم اوس فرق کوي خو څنګه بدلو بیا ډایمنشن ته راځو په ډایمنشن کې ورته وایي چې موډیفای په موډیفای کې ورته وایي چې دلته سمبول ان ایرو دلته د ایرو د دغه ویکټور سایز اندازه ته د خطک مربوط کیږي اندازه ورکو شل کله چې دا اوکې راخلو ګوره اتومات د خطک هم ورسره کیږي اضافه کیږي خو دلته اوس د اندازې عدد فرق کوي ډایمنشن ته راځو په ډایمنشن کې موډیفای په موډیفای کې ورته وایي چې ټیکس د ټیکس سایز باید څومره وي شل راخلو همیشه دا اندازه باید لږ اضافه وي نظر دی نورو ته کلو سره ګوره اندازه فرق کوي خو دلته ګوره د شعر رقم نه خواته موږ اندازه څلور خانې لرو موډیفای ته راځو په موډیفای کې اول د ټیکس شکل بدلو ورته د ټیکس نوع بدلو ایریال دی ایریال په یوازې یو بل شکل ورته اخلو مثلا دا نمونه راخلو اپلای کلوز او دلته راځو پرایمري یونټ په پرایمري یونټ کې پریسیجن دقت ورته وایي چې شی صفر هیڅ دقت په نظر کې نه نیسو ځکه موږ په سانتي متر کار کوو او بیا هم ټیکس ته راځو او اندازوي خط زموږ باید اندازوي خط بخښنه غواړم اندازوي عدد د اندازوي خط سره باید موازي راشي د جسم د خط سره باید موازي وي او همدارنګه سنټر لاین عدد زموږ باید په سنټر کې ولیکل شي یا کولی شي د خط نه باید پورته دي او دغه فاصله کوم یو ده چې د ټیکس نه فاصله ولري دلته افسټ فرام ډایمنشن لاین څومره فاصله ولري 0.09 ده ته کولی شي 0.1 په نظر کې ونیسو اوکې یا یو په دې ترتیب لږ بیا هم نږدې دی ته کولی شي چې لږ نور هم فاصله ورته ورکړي په دې ځای کې ورکوو 2 اوکې بیا هم اوکې اتومات عدد فاصله راخلي صحیح شو اوس دغه شکل د اندازه ګذاري برابر دی اوس کولی شو چې منظم اندازه ګذاري راواخلو اندازه ګذاري منظم څنګه اخیستل کیږي دغې نقطې نه به ته یو کومکي خط راخلی فاصله زموږ اول زموږ څومره دی د 10 نه تر 15 ملي خو اوله فاصله زه څومره ورکوم 10 ورکوم صحیح شو څومره 10 خو دلته به 100 ورکوي ورته بیا به ډي ال آی راخیستل کیږي د دغې نقطې نه تر دې پایې پورې څومره اندازه وي دا بیرون ته راسن په همدې نقطه کې کلیک دا فاصله اوس مایټ څومره راغی 10 فاصله 10 راغی
جدایي ترې څومره راغی لاس د نورو برخو اندازه ګذاري لپاره ډي سی او انټر کوو یعنې ډایمنشن کنټینیو مسلسل اوس په دې په هره نقطه کې چې ته کلک کوي اتومات اندازه ګذاري هلته خپله ځان شی کوي برابروي اول اندازه زموږ د کوچني برخې اندازه ګذاري لرو بیا د سنټر لاین نه وروسته مکمل اندازه ګذاري لرو په دې شکل بل اندازه ګذاري موږ د څه شي دی د سنټر نه تر سنټره پورې خو بیا هم موږ یو کومکي خط باید ولرو اندازوي خط څومره باید فاصله ولري 7 ملي یعنې دلته څومره راخلو او یا راخلو بیا هم ډي ال آی اندازه د کوم ساحې نه د دې د سنټر څخه نیولې تر دې سنټر پورې اندازه راسن په همدې نقطه کې کلیک کوو بیا ورته وایي چې ډي سی او انټر کنټینیو فقط سنټر لاین باندې کلیک کوه خپل اتومات هلته څه کېږي اندازه ګذاري برابرېږي بیا هم یو کومکي خط لرو چې دا فاصله باید څومره وي او بیا باید وي ډي ال آی اندازه مکمل اندازه د دې ساحې نه شروع تر دې سنټر لاین پورې ته کولی شي چې په دې ځای کې ورته کلیک وکړي مکمل اندازه لیکل کېږي دغه اضافهګي خطونه ترېنه کټ دغه هم ترېنه څه کوو کټ کوو اندازې منظم راغی اوس د محوراتو لپاره څه لرو لامګذاري لرو پس د دغې نقطې نه موږ څومره باید فاصله ولرو او بیا یو سرکل دایره په نظر کې نیسو ډي انټر قطرې باید څومره وي او بیا باید وي بیا هم موو کمانډ نه استفاده کوو دغه نقطه باید په دې ځای کې کلیک وي صحیح شو خو جاینټ کمانډ به راغلی چې شی جاینټ یا دغه لاین بیا هم ترېنه کټ کا ای ایکس ایکسټینډ انټر راسته سنټر لاین باندې کلیک وکړه چې سنټر لاین هغې ته ورسېږي ځکه موږ سنټر لاین بیرون ته وباسو او د دې په داخل کې موږ ټکس لیکو دلته 0.2 لرو قطر او یا لرو ته کولی شي دلته څومره راواخلې 50 د دې ټکس ارتفاع باید وي دلته اوس عادت ته ولیکه حرف ولیکه مثلا ا لرو او دا هم د الفبا په لوی حرف باید ولیکل شي کله چې ته اوکې کوې اتومات به خپله دا برابروي فقط موو بیا هم اوس څه شی راخلو کاپي راخلو کوم ځای نه کاپي راخلو د دغې نقطې نه دی سنټر نه تر دې بل سنټر پورې سلیکشن بیا به راشي ته بل سنټر ته سلیکشن او بیا هم دې بلې نقطې دا اتومات خپله ځان برابروي بیا ایکسټینډ کمانډ نه کار اخلو چې شي نه ایکسټینډ انټر سره اتومات هر سنټر لاین کلیک وکړه اتومات ایکسټینډ کېږي څه مشکل شته بیا به هر حرف د دې ښه ا محور بي محور سی محور ډي محور او ای لرو دې دپاره به ولیکو چې بي د بل محور لپاره بیا سی محور او بیا ورپسې ای ځکه چې ډي بل طرف ته راځي دې دپاره لیکو چې شی ای محور او کوم سنټر نه خو دې بیا برابرولی شي